د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څه به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسو ته به جوته وي، نن موضوع ده د پاکستان او امریکا ګډ اتحاد د چا پر ضد دی او د ایران او د اسرائیلو جګړه له ده سره څه تړاو لري. نو د دې په اړه در سره زه خبرې کوم، تر پایه له ما سره اوسئ. ولې د پاکستان د فوز مشر او د امریکا د ولسمشر ناستې مهمې دي؟ نن چې تقریبا 18 د جون دی، نیټه 18 د جون دی، نن په ډونالد ټرمپ سره د پاکستان د فوز مشر جنرال آصف منیر په امریکا ماڼۍ کې وکتل. د څه دپاره وکتل، په دې به در سره خپل نظر هم شریکوم او دا د پاور پوینټ دا ځینې پاڼې به در سره هم لولم چې لکه څه د هغې څه اغراض او څه مقصد دی. نو د امریکا خو دا مقصد دی چې په پاکستان کې د څو اډې به د پاکستان د پوځ څخه غواړي او په امریکا ته هم دا جوته ده چې په پاکستان همیشه کنټرول چې دی هغه د پنجابي اسټبلیشمنټ یا د پنجابي ریاست دی او په دغه ریاست کې چې دی واکمن قوم چې دی هغه پنجابي دی او په پوځ کې ټول پنجابیان دي. نو بیا دې په خاطر باندې دوی اکثره چې غواړي خبرې ورسره وکړي، نو هغه د پنجاب دغه د فوز د مشر سره کړي دي. ځکه په کار خو دا وه چې لکه دوی لکه د پاکستان صدر اعظم سره یا د هغه ځای د رئیس ولسمشر سره دوی خبرې کولی، خو هغه پوهېږي چې ځکه هلته واک چې دی او اختیار چې دی هغه د فوز سره وي. نو ځکه دې په خاطر باندې چې هغې ته کومه دنده ورکوي پاکستان ته او څه ترې غواړي، نو هغه اکثره دوی بیا د فوز په مشرانو باندې کوي. لکه څنګه چې د جنرال ضیاءالله خو بیا وروسته دغه مشرف و، اوس آصف منیر دی. نو دې ته هم دغه دنده ورکوي چې د ایران پر ضد باندې په پاکستان کې د یو څو اډې واخلي چې بیا د دغې د لارې به کنټرول هم کوي، یا به د دوی هغه ایر سپیس چې دی نه فضایي حریم هغه به ترې غواړي چې بیا به د پاکستان که دغه د امریکې ځینې ډرونونه د پاکستان د فضا نه تېرېږي په ایران باندې چې کله حملې کوي، نو دغه به هم ترې غواړي. نو دا بله صفحې ته ځو، د ناستې ستراتیژیک اهمیت د سیمې ثبات لپاره ګډه ستراتیژي، لکه څنګه چې مخکې ما اوس وویلې، او ورسره د افغانستان او ایران وروستی وضعیت. نو دغه ګډه ستراتیژي به داسې وي چې لکه د ایران دا اوسنی نظام چې دی د دې په ختمولو کې به د پاکستان څومره مرسته به په پټه توګه باندې د امریکې سره شي کولی په ښکاره ډول باندې. خو ځکه لکه څنګه چې دا یو څو موده مخکې په خبرونو کې داسې شولو، ویل کېدل چې د پاکستان وزیر دفاع یا د پاکستان کوم چارواکي دا خبره کړې ده که چېرته اسرائیل په ایران باندې اتومي برید وکړي، نو پاکستان به د دې ځواب په اتومي برید باندې بېرته اسرائیلو ته ورکړي. خو بیا تېره ورځ ما چې هغه بل پروګرام کوو، اسحاق ډار بیرته دا خبره وکړه چې نه، موږ هېڅکله داسې خبره نه ده کړې او دا د پاکستان اتومي سلاح چې دا صرف یوازې د پاکستان د دفاع څخه ده او موږ په یو هېواد باندې برید نه کوو. نو دا خو په دې خو پوهېږو ځکه پاکستان اکثره جګړې د ډالرو دپاره کوي او ایران هغه ډالر چې څومره په امریکې به ورته ورکوي، هغه ډالر خو بیا ایران دوی ته نشي ورکولی. نو دلته به پاکستان د منافقت نه کار اخلي د ایران په مقابل کې، لکه څنګه چې د منافقت نه کار اخیستلی دی دا څو لسیزې راهیسې د افغانستان د نظامونو په بدلولو کې او په افغانستان باندې د بهرني هیوادونو په حملو کې یا په بریدونو کې چې څومره پاکستان مرسته کړې ده. دلته اوس غواړي چې د هغه ډالرو په مقابل کې اوس ایران ته هم یوه ضربه ورکړي. د افغانستان او ایران وروستی وضعیت، نو ځکه دې باندې دا خبرې هم چې کړي دي د افغانستان دغه آصف منیر چې کومې خبرې کړي دي د ډونالد ټرمپ سره، نو په دې کې هم د افغانستان او د ایران په اړه خبرې کړي دي او په دې کې د افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره هم ویلي دي چې ستاسې ګټې به موږ هلته خوندي کوو. نو باید دغه هر نظام چې په افغانستان کې باید دا په دې باندې وپوهېږي چې پاکستان چې دی همیشه د دوی د نظام خلاف کار کوي، که په پټه که په ښکاره یې، همیشه چې هلته هر نظام راشي، که د پاکستان په خوښه هم راغلی یا د دوی په مرسته هم راغلی، خو بیا به هم هغه نظامونه چې دي، ځکه د پاکستان ګټه په دې کې ده ځکه چې باید په افغانستان کې دایمي جګړې
نو د هغې د نظام بیرته د لرې کولو په خاطر باندې به دوی نورې پروژې د نورو هیوادونو اخلي او بیا به هماغه نظام بیرته د چپه کولو په خاطر باندې به کار کوي. نو چې هر نظام په افغانستان کې هغه باید دغه د پاکستان په منافقت باندې باید اول پوه شي. بیا چې د هند پاکستان ترنګلتیا بیا دا درېیمه خبره چې وه په هغې کې به دا د هند او د پاکستان چې هغه کومه جګړه یو تقریبا داسې څو اونۍ مخکې تېره شوې ده د هغې په هکله یې ورسره به خبرې کړي. نو دغه ناسې په اړه د ایران چاره او امریکایي ستراتیژي دا مخکې څنګه چې ویلې ځکه هماغه دا ډېرې غوښتنې وې چې د دغه نه یې کړي دي د پاکستان په خپله په میډیا کې یو څه وایي خپله د هغې کوم چارواکي چې دي مګر په عمل کې دا د خپله د امریکې سره ولاړ یو هیواد دی د پیسو په مقابل کې مګر بیا ځینې وخت کې د چین سره مي خو د چین سره خپله جدا پروژې دي چې هغه ورسره پر مخ باندې وړي او د امریکې سره چې دی نو د هغه ځای نه خو دا څو لسیزې چې دي د هغه ځای په ډالرو باندې دوی اتومي سلام جوړه کړله او د افغانستان دغه کوم حکومتونه او نظامونه چې دي همیشه د پاکستان په مرسته باندې د ډالرو په زور باندې اته نظامونه د بدلولو کوښښونه شروع کړي دي او کوي او دوی پکې دومره پیسې هم ترلاسه کړي دغه کوم خاردار چې دغه په د ډیورن په دغه فرضي کرښه باندې دی د امریکې په پیسو باندې ځکه داسې یو حالات جوړ کړي چې بیا د امریکې نه پیسې واخیستلې او دغه ځای کې دغه باډ چې دی دا تېر کړو د افغانانو پښتنو پر منځ باندې د بېلولو په خاطر باندې نو دا هغه پیسې هم د هغې نه واخیستلې ځکه دوی په سیاست کې چې دي ډېر چالاکه دي او بل دا کار دی همیشه دغه د څو لسیزو راسي دغه همیشه موږ ویو راهیسې په افغانستان کې چې دی دلته نظامونه همیشه چې د هغې ولسونه همیشه ورسره بیرته په جګړه کې نو دې نه بیا پاکستان ډېره ګټه اخلي ځکه هلته دولتونه چې د افغانستان هغه ډېر کمزوري د هغې نه ځکه بیرته ورسره ولس هم په جګړه اخته وي نو بیا دوی هغه د افغانستان هغه کومه فرضي کرښه چې ده د هغې نه هم راتېرېږي او بل دا کار کوي چې څه خوښه یې لکه هغه د فاټا یا قبایلي علاقې چې دي هغې هم د افغانانو د دغه نه خوښې نه بغیر د پښتونخوا یا د پاکستان سره دغه کړې ده یو ځای کړلې نو دوی د خپل سیاستونه داسې پر باندې وړي چې هم پکې ګټه کوي او هم افغانستان ته پکې ضرر ورسوي. اقتصادي او تجارتي موضوعات د امریکې پانګوالو د جلب هڅې او د مدني سکتور وده بل دا کار دی چې په دغه د پښتنو په سیمو کې لکه په پښتونخوا کې او بلوچستان کې دلته ډېر زیات مدني وسایل دي یا طبي وسایل چې دي د هغې په اړه هم امریکا ته دا وضاحتونه به ورکړي چې تاسې راشئ دا ویسئ ځکه یو څه موده مخکې دوی په قومي اسمبلي کې داسې یو بل پاس کړو چې د دغه صوبې څخه هغه واک خپله وفاقي حکومت ته نه مرکزي حکومت ته ویوړو چې دغه ځای د مدنیاتو فیصلې چې دي او وسایلو فیصلې چې دي دا به د پنجابي ریاست مشران کوي راسن د اسلام آباد نه نو د هغې دپاره دغه لاره به برابره کړې ده اوس به د هغوی سره خبرې کوي نو بیا چې څه دغه د فوج مشران وي هغه به دغه د پښتونخوا او د بلوچستان دغه کوم وسایل چې دي دا به ترې وړي د نږدې او لرو مهاجرینو مسایل په دې کې به د افغانانو د ځکه په پاکستان کې چې کوم یو دي بیا د همیشه د هغې په سر باندې د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو نه بیا ګټې اخلي بیا هم هغه مهاجرو ته نه رسېږي خو هغه دوی بیا خپله دغه کوي غورځنګ او تحلیل پاکستان غواړي له واشنګټن ته نږدې شي او د چین او ایران سره تراړ یو دلیل دی کنه لکه دا دراړ نه دی خو هغه خیر هلته بیا دغه شوی دی کنه خو د چین سره د ایران سره خو دراړ شته خو د چین سره هم ځکه دوی چې د کوم ځای نه ډالر زیات ورته راځي بیا د هغوی سره کلک ودرېږي نو زه به دا اخرنی دغه لرې بیا دا وګورو چې دی پایله کې څه دي بیا به دغه کړو دغه ناستې د سیمې لپاره د ستراتیژي تغییر ښکارندویي کوي دغه د غرب او ختیځ د نوي توازن هڅه امکان لري چې نورې سوله ایزي یا ترنګلتیاوې راپورته شي نو زه به دا اوس لرې کړم بیا پاتې یو څو خبرې د پاکستان په هکله به سره شریک کړم خپل نظر ملګرو څخه ته چلې چې که چېرته دغه د ایران او دغه جګړه چې ده د اسرایلو په دې کې لکه موږ تاسو ټول په خبرونو کې مورو په اخبارونو کې ګورو یا لولو چې دغه مزایل چې دي د ایران نو هغه خو هم تر یو حده پورې بلي بیا چې دغه اسرایل پې ولي ځکه تېره شپې هم تقریبا کم مزایل ایستلي په نسبت د دې چې درې شپې مخکې چې کوم مزایل دوی کارولي وو او هغې په اسرایل باندې توغولي وو نو د هغې په نسبت باندې اوس هغه حملې چې دي وایي کمیږي صحیح ده دغه خو شته بیا دا اټکل کېږي چې تقریبا
دغه چې دی د ایران تقریبا اوس هم 2000 داسې توغندي لري چې اسرائیل پې وولي، خو د اسرائیلو شاته چې دی هغه دغه غربي هیوادونه او امریکا ولاړه ده او دغه ځای نه ورته هغه وسایل جنګي وسایل چې دي او هر څه چې دي هغه ورته دغه ځای نه راځي. نو که د هغې فابریکې هم خراب هم شي د اسرائیلو، خو بیا به هم هغې هغه کوم دغه چې دي وسایل دغه د توغندو یا د نور د نظامي کوم وسایل چې دي دا به ورته دغه نورو هیوادونو نه راځي، د امریکې او د انګلند او دغه نور فرانسه شول جرمني شول دغه هیوادونه به راځي. مګر که چېرته په امریکا په ایران کې که دا اوسني توغندي چې دي که دا په ختمېدو شي نو بیا دلته لږ مشکل دی، ځکه د هغې خو دغه اوسنۍ فابریکې چې دي دا هم ورته خرابې کړي دي او ځینې به لا نور هم بیا خرابوي د وخت په تېرېدلو سره. نو بیا دغه جګړې ته به ایران ته لږ مشکل وي که بیا ورته دوام ورکړي. داسې کېدلی شي که چېرته چین وغواړي او دغه مزایل ورته مسلسل ورکړي نو بیا به لږه ایران ته لږه دغه اسانه به وي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي دغه سره. ځکه دلته زه د عینکې واخلم ځکه یو څه دغه راغلي دا به دغه کړو وګورم چې دا څه شي دي. ښه سړی دی. محمد خان ورور سلام را لېږلی، مننه. ژوندی اوسې ښه یم. او شیرګل محمدي ورور هم سلام را لېږلی، السلام علیکم. زماني صاحب په خبرونو سره له ملګرو لیدونکو او اوریدونکو نړۍ مننه. ژوندی اوسې شیرګل صاحب، الله دې روغ لره. نو مسله داسې ده چې چین چې دی لکه هغه خپله کوښښ کوي که چېرته دغه جګړه دغه وګټي دا پیره امریکا او اسرائیل نو بیا به یو د په نړۍ کې یوازینی قوت د امریکې پاتې کېږي. او که چېرته جګړه همداسې ختمه شي او د ایران دا اوسنی نظام چپه نه شي او هغه څه په خاطر باندې هغه اټومي سلاح یا د اټومي یا کومې بټۍ چې دي هغه به له د منځه ونیسي نو بیا چې دی د امریکا هغه یوازینی قوت چې ځان ته فکر کوي او نړۍ ورته فکر کوي هغه به بیا په خطر کې د هغې په ځای باندې به څو قدرتونه په دې نړۍ کې سره راپورته شي لکه چین دی، روسیه ده او دغه نور هیوادونه به هم د نړۍ په سیاستونو کې مهم رول بیا لوبوي. خو که چېرته دغه جګړه اوس چې کومه د ایران سره روانه ده او د کومو اغراض او موخو دپاره روانه ده، که چېرته په دې باندې امریکا او د هغې متحدین لکه اسرائیل او دا ټول په دې وتوانېږي چې هغه دغه اوسنی نظام د ایران بدل کړي او ورسره هغه څه چې نور هغې غواړي لکه دغه اټومي سلاح او هغه توغندي چې ایران کې جوړېږي دا هغې ختم کړي او یو نوی حکومت په ایران کې راولي. نو دا به بیا داسې شي چې دغه منطقه چې ده دا به بیا ټوله یوازې دلته به لومړی قدرت یوازې ایران ته پاتې شي او ورسره اسرائیلو ته. ملګرو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.